یا خوست وینس قدرمن لیدونکي اوریدونکي نیکې هیله احترامات مې ومنئ په دا هیله چې جوړ تایر خشول وی د ته نوم سره به څه آشنا وی که نه وی به آشنا داسې مکمل شاعر دا یا نه خو نیک بې صفات کې ځکه دا داسې شاعر دی چې نومتي شاعر دی مخکینی سراد وی خلکو په زړه کې ځي لري د ډېر کتابونه شعرونه لیکلي دي لنډۍ لیکلي دي د نه به موږ پوښتنه کړي چې دا شعر ته څه ټایم راغلی کوم شعر دی خو خوښ و ډېر چې خپل د ویلی و اول به یې د نه شعر ووري بیا به که خیر وي څټ ته د سره که خیر وي کومې کیسې چې دي یا به به سره وکړي اول خو ته ته ښه راغلاست یم شر شنګوله ورېره خبر شوم چې نوی شای جوړ کړی دی د څه ورځې پسې ورکوې چې شای دې جوړ کړي دي که هسې خلکو ته دوکه ورکوي ګلبشري خانه ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړو چې زه خوست وینس قدرمنو دوستانو سره خپل زړه بړاس شریک کړم بس خو شعر خو که خیر وي تو مخکې پوښتنه وکړې هغه ته به په خیر کې ځوابونه درکړم اوس به روشم شعر ته په دا شعر نه به تقریبا څلور نیمه میاشتې تېرې کړې دي چې هر یوه کاڼی به ډېره په تکلیفونو پیدا کړې ده نه میږي شعر نه بې پته ولګي یو خو دا راځم ګلبشري خان وروره چې یو ولسي پیغام کې دی بل لږه اشاره عشق کتاب کې شوې ده یعنی عشقیه ده عشقي دی خو دغه نه راپولې پرېږدي دا عشقي شاعر بیا یا چې زړګی به شین لکه بنګړی دی ځکه زړګی به شین لکه بنګړی دی په سټو کې کومازه غرغړی دی نشم څه ویلی ارشاد زه درته نوست یم په موټر کې درته نوست یم په ګاډۍ کې زه درته نوست یم په موټر کې درته نوست یم په ګاډۍ کې چې دا کومې سړی دی په سټه کې کومازه غرغړی دی ارشاد وروي جانانه خپل وطن ته روسه جانانه خپل وطن ته روسه په خپل وطن کې اوبه ساړه سړی ګاډی دی په سټه کې کومازه غرغړی دی څکه ځای دی ستاسو یی چې جانانه که دیدن کې بیړه وکړه جانانه که دیدن کې بیړه وکړه تک سپینې مازغی دی په سټه کې کومازه غرغړی دی ډېره لوړه کیسه ده که فکر په وکړئ ډېره سټې کنډه وي سهار نه البتل دی یی چې ته به په ژوند پوهېږې خو زه نه پوهېږم لونا یم ته به په ژوند پوهېږې خو زه په ژوند نه پوهېږم لونا یم مولدلی دا رقم سړی دی په سټو کې کومازه غرغړی دی څکه ځای دی ستاسو یو ګلبشري خان بل سر شمګل دی یو ګلبشري خان بل سر شمګل دی دا ګلبشري خان ته چې قسم لکه پیری دی په سټو کې کومازه غرغړی دی د شعرونه چې دي ډېره ژوره کیسه ده ارشاد ناور ویې یی چې جانانه برجینه د لږ پورته جیښ کړه